الله دې ماف که خدا جنگ د خدای په لار کې نه و په دې اخیستې وي ملا او خان روپۍ شهید الله دې ماف که خدا جنگ د خدای په لار کې نه و په دې اخیستې وي ملا او خان روپۍ شهیده نیازک خان درمان له دغه غوښتنه کوي چې یوه د رزق ذریعه بله جذبه د ایمان کوټه راساسې په باجه مې جانماز خور که نه هره شپه وه یوه لور مې په سنګلو ده وه سخته یخني وه په یوه مې جانماز خور که لار د پنشیر وه په وږمه مې فاتحه لوستله طالب ولاړو په طبله مې جانماز خور که لار د پنشیر و په وږمه مې فاتحه لوستله طالب ولاړو په طبله مې جانماز خور که حیا مې تله خلکو زما په ایمان شک کولو په خپله ماته دروازه مې جانماز خور که یوه شیبه مې په رباب کې حمد وغږو واعظه بیا یوه شیبه مې جانماز خور که یوه شیبه مې په رباب کې حمد وغږو واعظه بیا یوه شیبه مې جانماز خور که او کاروان مومند د نور مخ د فتول مرتو راو د خپل غزل پاینه مې جانماز خور که ډېره زیاته مننه د ټولو طالب علمانو استادانو شعرونه به وایو نیغ په نیغه د غزل نیمه مطلب په پاڼه لیک د سیاهي د یو قلم نه تویېدلې د ډاکټر د دوایې پرچې پرتې دي د سګرټو یو نیمګړی ډبی پروت دی زنګ وهلې د ګوتمه په لفافه کې په کابۍ کې نري شانې لیکلي د یو چا د میخکي ارمان پوره شه لا په ما د یو زرګر قرض پیسې دي مات بوتل دی ستا د کور د خاورو ډک دی پکې تخم د موسم د ډنبرګل وچه لخته کشمالی ورسر پروت دی د قاتل د لفظ قات لیکلی شوی د قاتل د لفظ قات لیکلی شوی ستا تصویر د کتاب په منځ کې پروت دی ته قاتل ستا یې دومره ثبوت پرېښی یو سړی بېګا دوه نیمې بجې مړه دی ډاکټر صاحب دغه شعرونو غوښتنه وکړه همدغه به درته وایم چې کوم خواته لاړم مقرره فرښته د ډوډۍ تیر شو بحران په جنګ ځپلې خاریه د ډوډۍ او چې چا غنم راکړل هغه به راته خدای ښکاره شه ما به وی دا دی چې چا کړې د واده د ډوډۍ چې چا غنم راکړل هغه به راته خدای ښکاره شه ما به وی دا دی چې چا کړې د واده د ډوډۍ خلک زما نه تبصرې په ښکلاګانو غواړي او ما ته پېښه ده په کور کې مسله د ډوډۍ سقراط مجرم دی او حکمت د افلاطون جرم دی ډېرو جاهلو کې د یو باشعور شتون جرم دی له نوي فکر نه شاهانو ته خطره پیښیږي فرعون اعلان کړی د نر بچي زیږون جرم دی له نوي فکر نه شاهانو ته خطره پیښیږي فرعون اعلان کړی د نر بچي زیږون جرم دی دښمن چې جنگ کوي نو څه ناڅه سبب خو ګوري د زرو غرونه شتمني د هر پښتون جرم دی او د وخت ظالم خایه بچو ته داسې مه وایه چې څو زره کاله پخوا کړی یو قارون جرم دی کاروان مومند تاسو هلته نور حقونه غواړئ په کوم وطن کې چې سا جرم دی ژوندون جرم دی دوه شعرونه چې جنگ د احساسو څوک مې مد مقابلم نه و کې وجلی وی نو څوک به مې قاتلم نه و ما تقدس یې تر خپل وسه پورې وساتلو ګنې پښتو داسې کتاب و چې نازلم نه و